علماء لیکلی دي چې کلم اولیدل چې د چا روټۍ باندې نیکان جمع کېدل، د چا په اجره نیکان جمع کېدل، دا نښه ده چې د رزق حلال دی. چې وم لیدل چې د چا په روټۍ فاسقان او فاجران دې خلکو خوړل، نو دا د حرام مال نښه ده، دا د حرام مال نښه ده چې د مال حرام. او چې نیکانې په ډوډۍ را جمع کېدل، دا د حلال مال نښه، دا د حلال مال نښه. نو اطعم الطعام درېمه خبره په تقریر کې وکړله، وصلوا الارحام، رشتې بحال، رشته دارۍ مه کټ کوئ. مونږ خوشحالي ګوره په فیسبوک مې وي دومره فرینډ جوړ کړل، دومره دوستان مې برابر شو، دا دوستان 300 دوستان مې برابر شو. یو دوست هم برابر و خو خپل رشته دارو منځ کې رشته وپاله، بس دوستانې ته اړو ضرورت نشته. دوستان مه سیوا کوا خو خپل رشته دارانو سره رشته وپاله. دا رشته داری به په عرش پورې نښتي او نارې به وایي یا الله چا چې زه پرې کړي وم د خپل رحمت نه یې لر کې، الله چا چې یو ځای کړي وم د خپل رحمت سره یو ځای. درېیمه خبره یې دا وکړله او څلورمه خبره یې دا وکړله چې وصلوا باللیل والناس نیام. د شپې چې خلق اوده شي نو په مانځه ودرېږئ، د شپې چې خلق اوده شي نو په مانځه. دا د راز ټیم دی، دا د الله سره د خبرو ټیم دی، دا د ځان د بخلو ټیم دی، دا د ځان د بخلو ټیم دی. وین وصلوا باللیل والناس نیام. او اخر کې وی تدخلوا الجنة بالسلام، داخل شي جنت ته په سلامتیا سره. چې دا کارونه څوک کوي؟ سلام خورئ، خوراک ورکئ، رشته پالی او د شپې 2-3 رکعاته مونځ کوي، نو تدخل الجنة بسلام. څنګه چې تاسو وایئ السلام علیکم، سلامتیا دی په تاسو، نو دسی په سلامتیا بم الله جنت ته داخل. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ تقریر میں ولا ډیر خوښ دی، خو ډېرې ښکلې خبرې. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ما یو باغ کې به کار کو، خبر شوم چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی، نو زه ورلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غیر چاپیره خلق ناست. ما خو تورات لوسته او تورات کې مې ټولې نښې لیدې وي، ما وی نن به پکې هغه نښې ګورم. چې ورلمه او کېناستلمه او د دواړو جهانو سردار مخ ته مې وکتل، نو هغه هر څه رانه هېر شو. وی زما دې د الله په ذات قسمي چې لیس الوجه بوجه کذاب، چې دا مخ دروغجن مخ نه دی. ما چې مخ ته وکتل مې دا مخ دروغجن نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لږ نور نږدې شو، مخ ته مې ولکتل، نور ورته ورنږدې کېدم، هغه مینه او محبت مې ورسره سیوا کېدل، ورته ورنږدې کېدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به چا به ورته وکتل، فطرتي طور به ورسره مینه محبت پیدا کړي. الله ډېر ښکلي اخلاق هم ورکړي، ډېر ښکلي اخلاق. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ورځ شور شو، د ماشومانو شور راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسید چې تماشې وکړله، نو بار یو حبشي زنانه ده، هغې داسې ټوپونه وخل، رقص یې کولکه، ګډا شانې کوله او ماشومان ورته راټول شوي، د هغې شور راته لکه هغې ته هغه ټول ماشومان راټول شوي دي، ټوپونه وخي او ماشومان ورته راټول شي. ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم غږ کوي، بیبي عایشې راشه. چې زه رالم ما ته وی چې وګوره که نه ماشومان راټول شوي دي او دا زنانه ټوپونه وخي. وی ما خپل سر د امام الانبیا د اوږې او د سر ترمنځ کېښود، لکه په دې ځای مې زنه کېښودلی، دا اوږه وه د نبی علیه السلام او دا سر و، په دې ځای مې ورله زنه کېښود او داسې مې تماشه کوله. چې ښه ډېر ټیم تېر شوی، نبی علیه السلام راته وایي چې عایشې مړه شوې، لکه د دې کتو نه او د تماشې نه مړه شوې، مړه نه شولې بسکۍ نه،
ما ورته وی نه د الله حبیب نه یم مړه چې صحیح ده بیا خو ګوره بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی زما په تماشه کې غرض نو ما تماشه نه کولا خو ما دا زنه د نبی علیہ السلام په اوږه یخې وه نو ما وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زه څومره ګرانه یم چې دې څه وی ما ته وی مړه شوې ما وی نه یم مړه ما کتل چې زه په امام الانبیا باندې څومره ګرانه یم چې ما وی لا نه یم مړه شوې وی چې کې د سر ای به ګوره ما وی چې د ده په دې زړه کې زما څومره مقام ما سره څومره مینه کوي په دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راښکاره شو الله خو الله ډیر جلالی شان ورکړیو د چې ماشومان ولیدو منډې کړې او زنانه منډې کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عائشې ته فرمایي عائشې ماشومان وینما او جنات شیطانان وینم چې منډې وخی وي چې عمر راغی رضی الله تعالی عنه ټولو منډې کړلې هم ماشومانو تختیدل هم هغه جنی شیطانانو و تختیدل وی چې عمر را روان دی وی بس هغه ټیمه پوری بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای مای سر د دې اوږي او د زنمې د دې اوږي او د سر په منځ کې د امام الانبیا یخي او تماشه وکړه د سره به څوک خفه شوي د سره به څوک تنګ راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بے ما ته یو ځلو فرمایله چې عائشې ته چې کله ما نه خپی نو عمره ته پته لګي او چې کله را نه خوشحاله نو عمره ته پته لګي چې ته ما نه خپی پته راته لګي او چې ما نه خوشحاله عمره ته پته لګي بے ما ورته وی چې د الله حبیبا څنګه تا ته پته لګي چې زستا نه خوشحاله مو زستا نه خپی ما ته وی چې عائشې چې کله ما نه خوشحاله کنا او قسم خوري نو بیا داسې وای چې لا ورب محمد زما د قسمی پر رب د محمد صلی الله علیه وسلم چې کله ما نه خپی کنا نو بیا داسې نه وای چې لا ورب محمد بیا وای لا ورب ابراهیم زما د ابراهیم علیه السلام پر رب قسمی چې خوشاله نه وای چې لا ورب محمد زما دی پر رب د محمد قسم صلی الله علیه وسلم او چې کله ما نه خپی او قسم کې نبی وای چې لا ورب ابراهیم زما دی د ابراهیم علیه السلام پر رب ته ته ما نه خپی نو زما نوم بیا نه بی بی عائشې تم ګوره کنه رضی الله تعالی عنها ورته وای پوه شو چې اسنه چې نبی علیه السلام وای چې دا زما نوم پریدي وی زما دی د الله په ذات قسمی پیغمبره دا ټیک وای چې کله خپیم دسی واما خو صرف نوم دی پریدم ګوره تا نه پریدم ګوره ستا د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم والما نو لکه در نه ګوره ځان نه جدا کوم لکه تا نه پریدم صرف دا نوم دی پریدم د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم والا او ګوره تا پریدم نه صرف نوم دی قدر پریدم او نور تا پریدم نه بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی روایاتو کے راضی ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ پدرش پہ تکال زندگی کی چرت پخوراک کی عیب نوریست درش پہ تکال جونی تیر کڑیو چرته په خوراک کې عیب نه وي ان اشتهاه اکله والا ترکه چې خوراک به خوخ و نو به خوړو والا چې خوخ په نو شوق به ورته نه کېده ترکه نو پرې به خود خو بیا به پاغي کې عیب نه ریستو په دریش په تکال ژوند چرتم په خوراک کې عیب نه ریست ډېرې ښکلې طریقې به صحابه ته ښودلې